اے پختونه عزیز وهې پلته خوار خدای کې خدا چا کړې بې غیرته چې پردو ته مو تړلي دستارونه مبارک مو شنیتونه عملونه نیت په چا پسې تړلی پښتنو دی مشر غل دی که ولس مې بې پښتو دی د ټولو نه اول خو زه ملکڼ یونیورسټۍ ته مبارکي وایم عشرت صاحب ته ډاکټر سمندر صاحب ته ډاکټر جانزیب صاحب ته ټولو ته مبارکي وایم چې هغې 15 کاله پوره کړه او سلور جوبلي تقریبات کیږي دا هم ډېره مبارک شه او بیا مبارک شه یو وخت داسې و تاسو که نه اورئ نو زه نه وایم نو چې اورئ نو غلي شئ که چې تاسو غلي نه یې زه بلکل څه نه وایم بیا بس لاړم یو وخت داسې و تاسو بس واورئ تش ریډیو ګورئ ریډیو واورئ بس یو وخت داسې و چې په فرنټیر پوسټ اخبار کې به ما لیکل کول ما به په مشرق کې کالم لیکولو په هغې کې به ما بیا بیا لیکل چې زمونږ د ملکڼ هغه یونیورسټي څه شوه نو یو ورځ الله مهرباني وکړه جنرال افتخار صاحب گورنر و او هغې دا سعادت زما هغه کالمونو له ورکړو چې هغه بنیاد وګرځېدو او خدای پاک دا یونیورسټي جوړه کړه او د دې چې کله وړمبی د دې چې کله لانچینګ کېدو لانچینګ نو په هغه وخت کې جنرال افتخار صاحب هغه خبره وکړه او زه ډېر سعادت محسوسوم ډېر فخر محسوسوم چې زمونږ دا یونیورسټي دا دومره غټ حال چې دی دا دومره غټ حال اوس ډک دی پخوا به پکې دومره خلک ناست وو اوس پکې د ودرېدو ځای نشته نو ستاسو یونیورسټي دی الله نور هم ښه کړي او نور هم ښه کړي د دې خپلې یونیورسټۍ دپاره یو کلیپ وکړئ چې الله تعالی یې نور هم آباده کړي حاجی زه به تاسو ته یو څو شعرونه ووایم او تاسو له ما یو بلکل تازه نظم راوړی دی چې هیڅ چاته مې هم نه دی اورولی بیخي تپ ته خیږي داسې نظم مې له الله وړی خو اول ته یو څو شعرونه وایم ځینې خلک تش اواز اورئ بس هر څوک لیدل نشي کولی ګڼه ده چې مې پیاله د محبت په یو اینده تېره کړه چې مې پیاله د محبت په یو اینده تېره کړه په ټول وجود باندې مې درد یو ګینده تېره کړه ستا سره ویښته مې لوبول او جدایي ژړله ستا سره ویښته مې لوبول او جدایي ژړله نغمه د مینې مې په مسته سرینده تېره کړه او بل دی چې څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرۍ غلي دي او خلک سر ساتي او دیدنونه کړي خلک سر ساتي او دیدنونه کړي مونږ یو چې له سره مو دانګلي دي دا بله یو ټوټه ده چې زړه مې راټول وی څه خفګان مې نه وی زړه مې راټول وی څه خفګان مې نه وی ارمان مې دا دی چې ارمان مې نه وی او ما به د چا سترګو ته ژوند تېروو ما به د چا سترګو ته ژوند تېروو پخوا به مړم که جانان مې نه وی د دې ځوانانو دپاره یو څو شعرونه او بیا هغه نظم کیدی شي چې تاسو خوشحاله نه کړي ډېر خو د دې ځوانانو دپاره به یو څو شعرونه ووایم بیا به هغه نظم وایم جی اورم نه بس زه په خپله رضا کوم را سره یو ګلوزار په خوا کې ناست وی ستاسو دپاره سپیشل را سره یو ګلوزار په خوا کې ناست وی
په شین غره کې د چینار په خوا کې ناست وی او دا زړګی به دې اوس جوړ وی د ریخمو دا زړګی به دې اوس جوړ وی د ریخمو کاش چې زه د کردګار په خوا کې ناست وی او تا خواره واره ویښته منګزولی تا خواره واره ویښته منګزولی او زه بیخي درته اوسګار په خوا کې ناست وی او ستا په تور باندې بېشکه پسولی شوې ستا په تور باندې بېشکه پسولی شوې خو چې ته راته د دار په خوا کې ناست وی او د ښایستو نه به هله کټارېږم د ښایستو نه به هله کټارېږم چې یو یو مې وار په وار په خوا کې ناست وی اوس تاسو دپاره دا نظم ستاسو دپاره ما راوړی دی دا تاسو ته درخواست کوم چې وای ورئ شاید چې تاسو ډېر خوشحاله نه کي خو دا نظم چې دی د دې نوم دی پولیسورات پښتانه د پولیسورات نه تېرېږي نو تاسو لږ دې ته غوږ کېږئ د شمشاد په غره کې ناست تورخم ته ګورم په تورخم د خوا کې چې دنګ غر دی دې ته شمشاد وایي د شمشاد په غره کې ناست تورخم ته ګورم د پښتون اولس بېشانه غم ته ګورم دا د دوو هیوادونو شریک غم دی دا د دوو هیوادونو شریک غم دی که نه دا د پښتنو کره ماتم دی ستاسو توجه غواړم د شمشاد په غره کې ناست یم د شمشاد په غره کې ناست تورخم ته ګورم د پښتون اولس بېشانه غم ته ګورم دا د دوو هیوادونو شریک غم دی که نه دا د پښتنو کره ماتم دی هره میاشت پکې اړیک را پیدا کیږي 2 میاشتې وشوې چې بارډر بند دی هره میاشت پکې اړیک را پیدا کیږي په دې املا کې یو تریک را پیدا کیږي دواړه خواو ته دي دواړه خواو ته لارۍ دي په میلونو په دې سره د زرګونو خلکو رزق تړلی دی دواړه خواو ته لارۍ دي په میلونو ټولې ډکې د سامان او خوراکونو بنیادم ګرځي بې شمېره بې حسابه خو په لوږه او یخنۍ خانه خرابه دنیا واورئ دا آغاز د دسمبر دی امتحان دی که سزا ده که محشر دی د یو ټرک نه د انګورو رس بهیږي د دې بل نه ټماټر لاندې سسیږي میاشت پې تېره شوله اوس هم انتظار دی واورئ جي واورئ د یو ټرک نه د انګورو رس بهیږي د دې بل نه ټماټر لاندې سسیږي میاشت پې تېره شوله اوس هم انتظار دی د ټایرونو هم د بوج لاندې ډزار دی مریضان ډاکټر له درومې پېښور ته په چغار دي د جنت او دوزخ ورته جړاګانې انګولا د میندو غیږ کې په وړو د کربلا د میندو غیږ کې بلها سوي لوي ناستي ورته ګوره پیسې نشته ډوډۍ نشته زما وروره په هر څه چې ګډ اسقاط دی نه پوهېږم که نه دا پل د سویرات دی نه پوهېږم په هر څه چې ګډ اسقاط دی نه پوهېږم که نه دا پل د سویرات دی نه پوهېږم دا د تورې نه تیرا که نری تار دی دا تورخم دی که یارانو تور خامار دی په انګور اډه چمن هم دغه حال دی په انګور اډه چمن هم دغه حال دی په زرګونو خلک هر خواته اټال دی څوک د پلار نه جدا دي څوک د مور نه څوک د لوڼو نه جدا دي څوک د خور نه دا د کم اولس وګړي دي خالقه مشران شته که مړي دي خالقه دا د کم اولس وګړي دي خالقه مشران یې شته که مړي دي خالقه د دوی لویه جرګه شته چې یې حال واخلي څوک بیداره سترګه شته چې یې حال واخلي دنیا راشئ لږه دا ننداره وکئ
دنیا راشي لکه دا ننداره وکئ یا په سترګو د میډیا ننداره وکئ نه هر وږي دي په لاره خلک ناست دي په زرګونو بېروزګاره خلک ناست دي د پښتون د تباهۍ دپاره کیږي که د چا د خوشحالۍ دپاره کیږي ای پښتونه عزیز وهې په لته خوار خدای کې خدا چا کړې بې غیرته چې پردو ته مو تړلي دستارونه مبارک مو شنیتونه عملونه نیت په چا پسې تړلی پښتنو دی مشر غل دی که ولس مې بې پښتو دی